مثبت فکر یعنی څه؟ ولې باید په مثبت ډول فکر وکړو؟ ګټه یې څه ده؟ د مثبت فکر کولو طریقه څه ډول ده؟ که چیرته تاسې د دې ویډیو په موضوع باندې ځان پوه او ورڅخه سمه استفاده وکړئ، نو دا کار کولی شي ستاسې ژوند له بنیاده بدل کړي. فکر د انسان د ذهن فعالیت او د هغو شیانو او حالاتو د څېړنې او ارزونې بهیر دی کوم چې د انسان شاوخوا کې موجود دي او پیښیږي. که څه هم چې انسان په خپل شاوخوا کې ښه او بدې پیښې دواړه ویني، اوري او احساسوي، خو د منفي او مثبت ذهنیت توپیر له همدې ځایه شروع کیږي. د منفي ذهنیت لرونکي خلک خپله ډیره پاملرنه منفي پیښو ته کوي او مثبت پاله خلک که له یوې خوا زیاته تلوسه د ښو پیښو خواته لري او ډیر تمرکز پرې کوي، نو له بل لوري هغوی منفي پیښو ته هم په بل نظر ګوري. که د منفي پاله شخص ذهن په منفي پیښو راڅرخي، ورڅخه اغیزمن کیږي او نتیجه کې یې د خفګان، غوسې، ناهیلۍ او دې ته ورته نورو احساساتو تجربه کوي، مثبت فکره شخص بیا د دغو پیښو څخه زده کړه کوي او هغوی څخه سبق اخلي. دلته بله مهمه خبره دا ده چې ذهن عادت کوي. که تاسې ډیر کله د منفي شیانو په باب فکر کوئ، نو بالاخره دا ستاسې عادت کیږي او داسې وخت هم راځي چې ستاسې ذهن یوازې منفي شیان او پیښې تاسې ته ښیي. ښې او مثبتې پیښې سانسور کوي چې ورسره تاسې په رنګارنګ عاطفي او عصبي ستونزو او جسماً په داسې ناروغیو اخته کیږئ چې اکثره وختونه یې ډاکټران هم تشخیص نشي کولی او درملنه یې نه کیږي. مثبت فکر کولو کې یعنی کله چې تاسې د ژوند ښو شیانو او پیښو باندې ډیر تمرکز کوئ، حالات بالکل برعکس دي. که تاسې خپل ذهن په مثبت ډول فکر کولو عادت کړئ، نو تاسې به زیات وخت د ذهني سکون، خوشحالۍ او رضایت احساس کوئ. له انرژۍ به ډک یاست، صحت به مو ښه وي او د ژوند په بېلابېلو چارو کې به یو د بل پسې کامیابۍ ترلاسه کوئ. یو شمېر خلک د مثبت فکر د ښېګڼو په هکله شکونه ښکاره کوي او وایي چې څه فرق کوي چې انسان منفي فکر کوي یا مثبت. دې سره خو د ژوند واقعیتونه نه بدلیږي. مثبت فکر سره موږ یوازې خپله توجه پر مثبتو شیانو متمرکزوو او خپل پام بل خوا اړوو، لیکن دا خو د منفي پیښو او بدمرغیو مخه نه نیسي. خو ارواپوهان او اړونده څېړونکي وایي چې خبره داسې نه ده. هغوی وایي چې پر مثبتو پیښو فکري تمرکز او منفي پیښو ته هم د مثبتې زاویې څخه کتل لامل کیږي چې د ژوند په ډګر کې د منفي پیښو او شیانو شمیر کم او د مثبتو زیات شي. هغوی د مثبت فکر د غوره په باب دغه دوه ټکي مخې ته ږدي. لومړی دا چې د منفي فکر کولو پر وخت د انسان ټول تمرکز پر ستونزه وي، ذهن کې غټوي او د مایوسۍ سره مخ کیږي. مګر مثبت فکر انسان ته د ستونزو د حل لارې ښیي او د هغې د حل کولو لپاره ورته انګیزه او انرژي ورکوي. دوهمه او حیرانوونکې خبره دا ده چې پوهان وایي فکر په خپل ذات کې یوه انرژي ده چې په هغه باندې تمرکز هغه ته لا زیات قوت ورکوي او حتی د حالاتو د بدلون سبب کېدای شي. د منفي فکر زورورتیا، د منفي بدلونونو او د مثبتو فکرونو قوت د مثبتو بدلونونو د رامنځته کېدلو سبب کیږي. زموږ فکر کولی شي د خپل کیفیت او څرنګوالي له مخې زموږ پر ژوند او حالاتو او حتی زموږ د تنې څخه په بهر جریاناتو هم مثبتې او یا منفي اغیزې وکړي. البته مثبت فکر کول معنا دا نه ده چې تاسې د یو شي په باب مثبت فکر وکړئ او تمه ولرئ چې سمدستي به هر څه بدل شي. داسې نه ده. او مثبت فکر تر هغې نتیجه نه ورکوي تر څو چې په مسلسل ډول یې تمرین او خپل عادت یې نه کړئ. دا چې څه ډول دا کار وکړو، په آینده کې به په دې باب یو ویډیو ستاسو حضور ته وړاندې شي. خو اوس راځئ وګورو چې مثبت فکر زموږ د ژوند په بیلابیلو اړخونو څنګه تاثیر کوي. اول، تاسې به ډیری وخت د خوشحالۍ او آرامۍ احساس کوئ.
کله چې تاسې په پرله پسې ډول پر ښو شیانو تمرکز کوئ، ماغزه پوهیږي چې تاسې څه غواړئ او نتیجه کې لا ډېرې مثبتې نندارې ستاسې مخې ته راوړي. په دې توګه نو تاسې زیاتره وخت د ذهني سکون او خوشحالۍ احساس کوئ، ولې چې احساس د فکر تابع دی. دوهم، مثبت فکر تاسې صحتمند ساتي او حتی ستاسې ناروغۍ هم رغولی شي. څېړنې ښیي چې د مثبت فکر والا خلک ډېر کم په سټرس اخته کیږي. د بدن د مقاومت سیستم نسبتاً قوي دی او اوږد ژوند کوي. که تاسې د مثبت فکر په مرسته وکولای شئ چې پر خپل ښه مستقبل یا راتلونکي باندې باوري شئ، نو ستاسې وجود په خپله د خپل ځان د رغولو یو میکانیزم فعالوي چې کولی شي ستاسې د ناروغیو علاج وکړي. دریم، مثبت فکر تاسې د ژوند په ټولو آزموینو کې کامیابوي. مثبت فکر والا خلک له تېروتنو نه ډارېږي، بلکې هغوی ته د زده کړې د جریان د اجزاو او نوو امکاناتو په نظر ګوري. ځکه نو د خطا کولو وروسته د لا زیات چمتووالي او انګیزې سره بیا د عمل میدان ته وروځي او یو د بل پسې خپل هدفونه ترلاسه کوي او کامیابیږي. څلورم، تاسې د شاوخوا خلکو لپاره په یو مقناطیس بدلیږئ. مثبت کسان جذاب او د زیاتې انرژۍ خاوندان وي او خلک د ځان پر لور راکاږي. هغوی آسانۍ سره پخې اړیکې جوړوي، خوږه او دوستانه فضا رامنځته کوي. چاپېره خلک په شوق راولي او هغوی ته انګیزه ورکوي. پنځم، شکر کول مثبت فکر ته لا زیات قوت ورکوي او تاسې په مادي او معنوي ډول بډایه کوي. د مثبت فکر یوه مهمه برخه شکر کول یا شکر ویستل دي. تل او په پرله پسې ډول په هغو شیانو چې لرئ او یا یې ترلاسه کوئ شکر وباسئ. شکر کولو سره که تاسې له یوې خوا خپله پاملرنه په ښو شیانو متمرکزه کوئ، له بل لوري په خپله د شکر کول لامل کیږي چې ستاسې په ژوند کې د دغو شیانو شمیر زیات شي. دا یوه ادعا نه بلکې یو فاکت دی، یو واقعیت دی چې د بیلابیلو مذهبونو ترڅنګ ډیر زیات شمیر څېړونکي او حتی عام خلک هم پرې اعتراف کوي. او په پای کې د مثبت فکر تمرین کولو او عادت کېدلو لپاره یوه مختصره مشوره. که چیرته تاسې د مثبت فکر عادت نه لرئ، نو دې کار ته په شعوري ډول ملا وتړئ او د خپل ارادې په زور دغه عادت خپل کړئ. ممکن پیل کې یو څه سخته وي، خو وخت تېرېدلو او تکرار سره هغه آسانیږي. ترڅنګ به یې هغه بدلونونه چې ستاسې ژوند کې به پیښیږي تاسې حق پک کړي. یوه ځانګړې کتابچه کې هر ماښام هغه 3 ښه، ګټور او په ټوله کې هغه مثبت شیان ولیکئ کوم چې د ورځې په جریان کې در سره پیښ شوي دي. دې کار ته د کافي اوږدې مودې یا حد اقل 40 ورځو لپاره دوام ورکړئ چې عادت مو شي. تل خپل ورځني فکرونه څارئ. که منفي یعنې ځورونکي وو، نو هغه تم او د 1 دقیقې لپاره خپل ذهن په یو بل شي مصروف کړئ. که مسلسل دا کار وکړئ، نو ورو ورو به منفي فکرونه درڅخه لرې شي او ځای به یې مثبت هغه ونیسي. یا هم خپل منفي فکرونه پر مثبتو بدل کړئ. مثلا غواړئ یو کار شروع کړئ، خو ذهن کې مو یو اتومات فکر درګرځي چې زه دا کار نشم کولای. د دې پر ځای په شعوري ډول ځان ته ووایاست چې زه خپل ټول کوشش کوم او حتماً کامیابېږم. دغه فکر څو ځلې ذهن کې تکرار او بیا د غوره کړي کار عملي کولو ته ورودانګئ. خپل تصور کې ټول حالات همغسې مجسم کړئ څنګه چې تاسې غواړئ چې اوسي، او ځان ته د خپلې خوښې مستقبل یا راتلونکي مجسمه کړئ. دا به ستاسې ژوند ته اساسي تغییر ورکړي. مثبت فکر کول کوم سحر او جادو نه دي، بلکې دا د فکر کولو د طرز یو شعوري انتخاب دی.
که منفي فکر کول مو انتخاب کړي وي نو تل به په خفګان، غوسه، ناهیلۍ، ناکامۍ او ډیپریشن کې ژوند کوئ. خو د مثبت هغه انتخاب به تاسې ته رښتینې نیکمرغي در په برخه کړي. مثبت او نیکمرغه اوسئ.